السلام علیکم، زم بختیار جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو فاین ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. وزیراعظم عمران خان وی چې روزګار برآمدات لوی او درمیاني کاروبارونو ته پیروغ ورکول د حکومت په ترجیحاتو کې شامل دي. د افغانستان د پاره د امریکای استازي زلمی خلیلزاد د آرمی چیف قمر باجوا سره ملاقات وکړ. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د وابډې د چیرمن سره ملاقات وکړ. وفاقي وزیر اطلاعات شبلی پراز د معیشت د بهترۍ په حواله باندې کانفرنس ته وینا وکړه. د اطلاعاتو د پاره د وزیر اعلی معاون خصوصي کامران بنگش د پی ټی آی د جویریا جلیل او محوش سره ملاقات وکړ. د خیبر پختونخوا آی جی ډاکټر ثناء الله عباسی 400 ته لاړ او د قتل شوی ماشومې زینب فاتح خوانی وکړه. وفاقي کابینه د شهباز شریف نوم په اسیل کې دا چولو منظوري ورکړه. دا مسلم لیگ سینئر نائب صدر مریم نواز په لاهور کې د قومي او صوبایي اسمبلی ممبرانو او د سینټ ټیکټ هولډرانو ته وینا وکړه. د جنگ د ګټې پورې با ودریګو میا محمد نواز شریف د حکومت د خاتمه وخت را نږدې دی. بلاول بټو زرداری د مقامی مالوچو په قیمت کې زبردسته اضافه وشوه. په کراچۍ کې د تالو ماتونکي ګروپ د خلکو د پاره دردسر وګرځید. امریکای د ایران ټولې مالی شعبې منجمد کړې. دا کرونا وایرس کار ډونالد ټرمپ د خپل انتخابي مهم دوباره د شروع کولو فیصله وکړه. د بھارت مشهوري اداکار ثنا خان اداکاری پرېښوده او د دین د خدمت فیصله یې وکړه. د جنکو د عالمي ورځې په موقع باندې د فنلنډ یو جنۍ د فنلنډ د یوې ورځې وزیر اعظمه جوړه شوه. وپوټه لوړ مدثر خان د کرکټ د بالر د جوړېدو خواهش ظاهر کړی دی. اوس د دې خبرونو تفصیل. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي روزګار برآمدات
لوی او درمیاني کاروبارونو ته پیروغ ورکول د حکومت په ترجیحاتو کې شامل دي. وزیر اعظم د کنسټرکشن شعبې ته د خصوصي توجه ورکولو هدایات جاری کړه. د زیاته کړې ده چې وفاقي او صوبایي حکومتونه د SMS ته پیروغ ورکړي. بلې خواته وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې اپوزیشن څومره غواړي جلسې دې وکړي خو ولې قانون ماتونکي به سیده جیل ته ځي. IMF پاکستان ته قرضې ورکول د بجلی د قیمتونو زیاتولو د ټیکسونو سره مشروط کړي دي. د اطلاعاتو مطابق د IMF وفد په فوري توګه باندې مطالبه کړې ده چې د بجلی په قیمتونو کې د اضافه وکړی شي. که پاکستان داسې ونکړه نو پاکستان ته به هیڅ قسم قرضه نه میلاویږي. د افغانستان دپاره د امریکې خصوصي استازي زلمی خلیلزاد د آرمی چیف جنرال قمر باجوا سره ملاقات وکړ. په ملاقات کې په دو طرفه تعلقات او په خطه کې د امن په حواله باندې تفصیلي خبرې اترې وشوې. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان او د وابډې چیرمن ملاقات وکړ. په ملاقات کې دا فیصله وشوه چې د مهمن ډیم نان ټیکنیکل اسامیانو باندې به مقامي خلک برتی کولی شي. په ملاقات کې دا فیصله هم وشوه چې صوبایي حکومت او وابډه به په شریکه ترقیاتي پیکج تیاروي. په ملاقات کې په جامع ترقیاتي پیکج جوړولو د ډیمونو په تیارولو او په نورو منصوبو باندې هم خبرې اترې وشوې. وفاقي وزیر اطلاعات شبلی پراز د معیشت د بهترۍ په حواله یو کانفرنس ته وینا وکړه. دا په دې موقع باندې وی چې حکومت د معیشت د بهترۍ دپاره به هر ممکن قدم اوچتوي. د اطلاعاتو دپاره د وزیر اعلی معاون خصوصي کامران بنگش ویلي دي چې د قبایلي علاقو انضمام د معجزې نه کم نه دی. د زیاته کړې ده چې په دې لړ کې صحافیان د بدنیتۍ نه کار اخلي. دا د PTI د زنانو مشرانو جویریا جلیل او مهوش سره ملاقات وکړ. د خیبر پختونخوا IG ډاکټر ثناء الله عباسي 400 ته لاړ او د قتل شوي ماشومې زینب فاتحه خواني وکړه. د اطلاعاتو مطابق وفاقي کابینې د اپوزیشن لیډر شهباز شریف نوم په ACL کې د اچولو منظوري ورکړې ده. پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ مرکزی مشر میاں محمد نواز شریف په خپل ویډیو لینک خطاب کې ویلي دي چې د جنگ د ګټې پورې به ولاړ یم. د پیپلز پارټۍ مرکزی چیرمن بلاول بټو زرداری ویلي دي چې د حکومت د ختمولو وخت رانږدې شو. د دوانو مشرانو زیاته کړې ده چې مونږ ته د بزدلو او یریدونکو خلکو ضرورت نشته. فوج به الا په اصلي معنو کې فوج شي چې د آیین مطابق جوړ شي. د مسلم لیگ نونه مرکزی سینیر نائب صدر او د پخوانی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف لور مریم نواز په لاهور کې د قومي او صوبایي اسمبلی ممبرانو ته او د سینټ ټیکټ هولډرانو ته وینا کړې ده. د جمعه اسلامي مرکزی امیر سینیټر سراج الحق یو خبری کانفرنس ته د وینا په دوران کې ویلي دي چې حکومت او احتساب دواړه سلیکټډ دي. د زیاته کړې ده چې سرکاري غله بالکل نه نیولې کیږي. د مخکې ویلي دي چې د اپوزیشن او حکومت جګړه د اسټابلیشمنټ د پیډر دپاره ده. د مقامي مالوچو په قیمت کې زبردسته اضافه شوې ده. په من کې د 200 روپو زیاتوالی راغلی دی. دا په تیرو 10 کالو کې د ټولو نه زیاتوالی دی. د دې زیاتوالي سره د مالوچو د من قیمت 9200 روپۍ شو. امریکې د ایران ټولې مالی او معاشي شعبې منجمد کړي دي. د کرونا وایرس کار امریکایي صدر ډونالد ټرمپ دوباره د خپل انتخابي مهم د شروع کولو فیصله کړې ده. په کراچۍ کې په تور کرولا موټر کې چې کوم د تالو ماتونکي ګروپ ګرځي دغه د خلکو او انتظامیې دپاره دردسر جوړ شوی دی.
دی ګروپ د ډیفنس او په نورو علاقو کې تالې ماتې کړي دي او د لکونو روپو لوی لوی غلاګانې کړي دي. باراتي اداکار ثنا خان اداکاری پرېښې ده او باقي ژوند یې د الله د دین په لار کې د تېرولو فیصله کړې ده. دی ویلي دي چې دا ژوند د دې لپاره دی چې بنده پکې د هغه ژوند لپاره تیاری وکړي. دی زیاته کړې ده چې اصلي ژوند دا نه دی بلکې اصلي ژوند اخروي ژوند دی. په فنلنډ کې یو 14 کلنه جینۍ ایوا مورتو د یوې ورځې دپاره وزیر اعظمه جوړه شوې ده. دې ته د فنلنډ وزیر اعظم د جینکو د عالمي ورځې په موقع باندې د یوې ورځې دپاره وزیر اعظمۍ عهده پرېښې ده. ایوا مورتو چې کله د وزیر اعظمۍ عهده ترلاسه کړه نو قام ته یې خطاب وکړ. د دې دا خطاب په سوشل میډیا باندې هم وایرل شوی دی. دی په خپله دې وینا کې د زنانو د حقوقو په حواله باندې تفصیلي خبرې اترې کړي دي. وپوټه لوړ مدثر د کرکټ د بالر د جوړېدو خواهش ظاهر کړی دی. دی وایي چې د دا خواهش دی چې دی د دنیا د ټولو نه لوړ د کرکټ بالر جوړ شي. بیسا د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتونخوا ټي وي سبسکرایب کړئ، د ټلۍ په بټن ګوته کړئ او دا رنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ.